یقینا پر مخکینی چې څومره د آدم علی السلام سونه سي در دیو سو پوری چې څومره قومونه راغلي دي داسې قوم نه دی راغلی چې بغیر د روزې سو د ورځو په مابین کې بخامخه فرق د چاغې بډېره و د چاغې بلجوا په اوقاتو کې بخامخه فرق د چاغې به یو وخت و د چاغې به بل وخت و لیکن بغیر د روزې سره دروسه پر یو امت دې مزکی ته نه دی راغلی او د روزې مقصد څه دی لعلکم تتقون د دې لپاره چې تاسو کې تقوا راشي د روزه فرضیت مقصد الله تعالی تقوا ګرځولې دی چې د روزه د روزه راغله په دې خاطر باندې دا چې په انسانانو کې تقوا راشي انسانان متقیان سي انسانان فرهیزګار سي او په انسان کې د تقوا او د فرهیز استعداد پیدا سي الله روزه د دې لپاره راوستلې ده تقوا ستوي چې کوم روزه الله تعالی فرض کړي د تقوا د مقصد لپاره ده د تقوا معنا څه ده متقی چاته وي چې پای کې تقوا راغلي من یقی نفسه من الشرك وکسب الكبائر چې کم څوک د شرک سفر دې مزکه ځان ګوري چې کم څوک د ګناه کبیره او سفر دې مزکه باندې د ځان حفاظت کوي اغه ته متقی ویل کیږي او دغه عمل ته د تقوا ویل کیږي بعض خلق د تقوا دا ترجمه کوي من قال قال لله وسكت سكت لله چې کم سړی د خلیصه یو خبره را باسي د الله رضا مقصدی چې کم څوک چپ پاتیږي د الله رضا مقصودی دغه ته متقی ویل کیږي او دغه گویایی او نطق او دغه چفی خلی کېدلو ته تقوا ویل کیږي لیکن تاسو د تقوا اولنۍ معنا راوخه تقوا دې ته ویل کیږي چې سړی د شرک څخه ځان ګوري او د ګناه کبیرو څخه ځان ګوري او دغه عمل تقوا دا او روزه الله تعالی پر انسانانو دغه غرض د لپاره پرس کړي ده اوس پر روزه کې د انسان تقوا څنګه راځي عام طور پر روزه کې د انسان پر نفس بهیمیه نفس حیوانیه او نفس شهوانیه باندې ضعف راځي چې کم شهوانی نفس په انسان کې پروت دی چې کم حیوانی او بهیمیه نفس په انسان کې پروت دی د هغه اکثره قوت او ضعف هغه د انسان د خوراک سره کار لري چې کله د انسان خوراکونه ډېر زیاتې د انسان خوراکونه ډېر غوړي او د انسان خوراکونه ډېر عمدهي د انسان هغه شهوانی نظام هغه ډېر په قوت کې او چې کله شهوانی نظام د انسان په قوت کې سو هغه سړی بیا د ګناه څخه د ځان حفاظت هغه ته ډېر ګران وي چې کله د روزې میاشت راسي د انسان پر د خوراک باندې کمزوري راس او چې کله خوراک باندې کمزوري راسي پر هغه شهوانی او بهیمیه قوت باندې کمزوري راس او هغه قوت چې هغه د انسان د ګناه داعیه او سبب دی هغه د ګناه داعیه او سبب کمزور سي او انسان ته د ګناه څخه ځان را ګرځول آسان نشي او دغه د ګناه څخه د ځان را ګرځول ته ویل کیږي تقوا نو لعلکم تتقون چې تاسو په خپل ځړ کې تقوا پیدا کړئ تقوا دا ته ویل کیږي چې د انسان چې کم قواوی دي د انسان چې کم حالات دي د انسان چې کم نفسیات او جذبات دي چې سړی پر ګناه باندې مجبور کوي په هغه نفسیات او په هغه جذباتو کې کمزوري راسي هغه سړی ته تقوا کول آسان سي او هغه سړی د تقوا ژوندۍ به تیرول شي کله کله بعض نوجوانان د سړی سره رابطه کوي د انسان د ځوانۍ زمانه هغه تقوادار انسانانی هغه کله وای مولوی صاحب ما باندې کله د شهوات او غلبه راځي د ځوانۍ زمانہ ده او زډیر بیریشم چې خدا نه خرده په ګناه کې مبتلا نسم ته د دې لپاره ماته یو ذکر او ذکر اوش چې دا غي په خاطر باندې زه د خپل شهوت کنټرول وکم چې هغه په خاطر باندې زه د هغه اسباب کنټرول وکم چې کم اسباب ما پر ګناه باندې مجبور کړي نو زاغی ته کله دا وایم چې د دې د پاره اذکار او وظیفه خو نسته لیکن د دې د پاره بهترینه وظیفه دا ده چې سړی ژوندۍ په روزه کې تیر کړي چې کله د انسان په مزاج کې د روزي خبره رااله او د انسان استعداد د روزي سره برابر سلو نو انسان پر خپل شهوت انسان پر خپل بهیمیه قوت باندې په اسانه باندې ضبط او کنټرول راوستلی شي او سړی د ډیرو ګناهونو څخه ځان بچاولی شي دغه حکمت په خاطر د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام طالبان با
اصحاب صفو نو پیغمبر علیه السلام باغی ته ډېر وصیت وای یا شباب علیکم بالصیام اے خلکو پر تاسو باندې روزه ده تاسو همیشه روزه نه سي د هغې په خاطر به تاسو د خپل نفس کنټرول کولی سي او د هغې د حکمت په خاطر د پیغمبر علیه السلام سنت طریقه دا ده چې سړی د پنجشنبې په ورځ روزه نیسي چې سړی په هفته کې د دوشنبې په ورځ روزه نیسي او دا ورځې د پیغمبر علیه السلام سنت وي چې سړی کله په میاشته کې راسي د 14 ورځ د 14 ورځ د 15 ورځ دا ټولې د پیغمبر علیه السلام د روژې ورځې وي او دا د سنت عمل ورځې وي او په دې ورځ کې به پیغمبر علیه السلام همیشه روژه نیوله نو د روژې مقصد په دې کې دا دی چې په انسان کې تقوا راسي او تقوا معنا چې د انسان هغه شهواني قوت دا کنټرول سپایي کې ضعف راسي انسان به په اسانه د ګناه څخه ځان حفاظت کولی شي لیکن حضرت مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه چې الله تعالی په خپل عصر کې د دین ډېر صحیح فهم ورکړی هغې بیا دا لیکلي دي چې زه منم چې د روژې په وجه د انسان حیواني قوت د انسان شهواني قوت دا په کنټرول کې راځي او دا یو قسم تقوا ده لیکن هغې دا لیکلي دي خبره دا ده په حقیقت کې که سړی صحیح روژه ونسي صحیح روژه نیول په خپله د تقوا اوله زینه ده چې سړی د تقوا چته پورته کیږي او چته خلق په زینو کې پورته کیږي د تقوا اوله زینه چې سړی په هغې کې قدم ږدي هغه روژه ده چې سړی په خپله زندګي کې روژه ځکه تقوا څه ته وایي تقوا دې ته وایي چې د سړي په زړه کې د الله تعالی د عظمت استحضار چې الله ډېر عظیم ذات دی او د هغې د عظمت په خاطر د هغې نافرمانۍ ته سړی نسي ورژوندی کېدلی دغه تقوا ده که یوازې یې که په دکانداري کې یې که په کور کې یې که په معاشره کې یې که په هره زندګي کې ژوند کې د الله تعالی عظمت په دماغ پورې دونه ناست دی چې د الله تعالی د نافرمانۍ تصور و فکر نشي کولی دغه انسان متقی دی دغه عمل ته تقوا ویل کیږي او دغه عمل انسان له په روژه کې راځي تاسو ګوره یو نوجوان دی د هغې د روژې میاشته ده او پر هغې باندې د ګرمۍ زمانه ده او هغې د تندې څه داسې حال ته رسېدلی دی چې دا ژبه په تالو پورې مړ شته هغې په خپله کومه حجره کې چې پروت دی په هغه حجره کې دته په فریج کې یخې اوبه پرتې دي په هغه حجره کې دته په منګي کې یخې اوبه پرتې دي په هغه حجره کې په هر لوښي کې د اوبو څښل دته په اسانه طریقه او دی د ځان دننه په دې دروازې کونډۍ هم لګولی شي او دی چې کله دغه اوبه وچښي او ځان اوبه کړي او په ده باندې هیڅوک نه خبرېږي او مازدیګر بیا د ځان ښکاره کولو دپاره د خلکو سره په روژهمات هم کښېنستلی شي لیکن هغه نوجوان په دغه تنهایی کې په دغه بنده حجره کې او په دغه بنده دروازه کې دا ټوله تنده برداشتوي او دا ټول تکلیف برداشتي او دا ټوله سختي برداشتي د اوبو له خوله نه وروړي حالانکې د الله تعالی څخه بغیر بل هیڅوک نه ویني وجه څه ده ځکه د الله تعالی عظمت او لویي د ده په دماغ کې ده او دی د الله تعالی ذات و ځان ته حاضر بولي او ده ته د هغې څه حیا ودرېږي او دی دا فکر کوي چې که چیرې دغه عمل وکړم سبا د الله تعالی په حضور کې پیښ شم د الله حضور ته به کوم جواب پیښوم دغه تقوا ده نو حکیم الامت حضرت اشرف علي تانوي رحمت الله علیه لیکلی دي چې یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام پر تاسو باندې روژه فرض ده او د روژې مقصد دی تقوا او تقوا په خپله روژه ده او د روژه میاشت او په روژه کې ګډېدل دا د تقوا په اوله زینه کې پښه ایښول دي ځکه د روژې په خاطر د الله تعالی عظمت د انسان په دماغ پورې فیوست سي او بیا د الله تعالی نافرمانۍ ته سړی مخ نسي ګرځولی او دغه د تقوا هغه اعلی درجه ده نن زموږ معاشره ډېره ستړې ده نن زموږ معاشره د ظلمونو ډکه ده نن زموږ معاشره د جرمونو د ګناهونو ډکه ده هر سړی چې پر دوو پښو تللی سي چې کله په لاس کې د راخستلو طاقتي او په خوله کې د ویلو طاقتي او په سترګو کې د لیدلو طاقتي هر سړی لویي دی کوي تکبر دی کوي ظلم دی کوي او غټې دعوې دی کوي هم چې ما دیګری نیست زما غوندې تکړه په دې مځکه کې بل څوک نشته د هغې وجه څه ده د هغې وجه دا ده چې دی کم ظلمونو بد عملی کوي د الله تعالی عظمت د ده په دماغ پورې نه دی پیوست او د ده سره دا احساس نشته چې سبا به یو ورځ د الله حضور ته پیښیږم او د دې خپلې زندګۍ حساب به هلته پیښوم او په هغه حساب کې به د کومې شرمندګۍ سره مخامخ کېږم چې کله دغه عمل نشته په سړي کې تقوا نشته
او چې کله تقوا نسته بیا ظالم هم دی بیا مجرم هم دی بیا ګناهګار هم دی او بیا د الله تعالی نافرمانی هر څومره دی کوي او پر هغې باندې یوه زره پښیماني هم درته نه درېږي ځکه د ده په دماغ کې تقوا نسته. پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې کومې معاشرې ته راغلی هغه معاشره ډېره د ظلم ډکه معاشره وه او ډېره ستړې معاشره وه او ډېره تباه معاشره وه. د هغې دومره سخته زندګي وله چې کله سړی د عربو تاریخ وګوري د پیغمبر څخه مخکې د دوی په مابین کې یو جنگ راغلی د حرب بسوس. د هغې ابتدا د څه سوې ده د مرغۍ د یو بچي څه سوې ده د یوه چرګې چیچان یې ایستلي وو د ابل په کښت باندې ګډه سو هغه بل را ولاړ سو په کاڼي باندې یو چیچی وویشتی د چیچانو مالک چې راووتی هغه سړی په کاڼي وویشتی د دوی په مابین کې د کاڼو ګزارونه سو او د دوی په مابین کې قتلونه او جنګونه رالو او د انسانیت ډېره وینه سره وبهیوله او 40 کاله مسلسل د خلک په مورچو کې سره ناست دومره په سخت حالات کې د هغو زندګي تېرېدله. ظلم په دی کې و تر دې حده پورې چې چا د پیغور په وجه باندې ژوندۍ لوڼې در خارې شخولې. دا به څومره سخت زړی چې د سړي ماشومه بچی و سړي ته چیغې وي او ته یې در خار وړاندې کوې او هغې چیغې درته وي د بابا بابا نارې درته وي او ته د هغې سر در خار وړاندې کوې. هغې حالت ته رسېدلي وو چې په خدای قسم پر هغې خلکو باندې حکومت کولو ته څوک تیار نه و. لیکن پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې هغه معاشرې ته راغلی هغه خلک په 23 کاله کې پیغمبر علیه السلام داسې واړول په هغې کې داسې انقلاب راوستی چې هغه سخت دله خلک هغې اوس د صحابو په نامه یادېږي او تر قیامته پورې چې څومره انسانان دي پر هغې د ممبرو باندې هغې د هدایت یو نمونې بیانېږي چې صحابه داسې خلک و صحابه داسې خلک د صحابو معاشرت داسې خلک و د صحابو اخلاق په دې شکل باندې. پیغمبر علیه السلام په هغې خلکو کې څه وکړو صرف یوه خبره ورته پیش کړ چې سړی یو ورځ مرې یو ورځ د دنیا څخه رخصتېږي یو ورځ د قیامت په میدان کې د الله و حضور ته پیښېږي یو ورځ د الله په حضور کې د ټولو خبرو پیښول او جواب ورکول درڅه غواړي. چې کله د انسان په دماغ کې دا خبره کښیني چې یو ورځ خو مرم یو ورځ د قیامت په میدان کې د الله و حضور ته پیښېږم او د زندګۍ د ټولو کړنو حساب و کتاب هلته پیښوم چې دا خبره د انسان دماغ له راله بیا هغه انسان ته دمزري زړه ورکه په خدای قسم ګناه ته بیا نسي ورژندې کېدلی ظلم ته بیا نسي ورژندې کېدلی ناروا ته بیا نسي ورژندې کېدلی د الله د دین مخالفت د الله د فرمان مخالفت ته هغه سړی بیا نسي ژندې کېدلی چې د سړي په دماغ کې د الله عظمت کښېناستی چې یو ورځ خو د دې عظیم ذات و حضور ته پیښېږم او د زندګۍ د ټولو کړنو حساب و کتاب هلته پیښوم. چې کله دغه فکر په انسانانو کې رالی دغه فکر تقوا ده او چې کله تقوا په انسانانو کې راله بیا د انسانانو زندگی د ګناهونو د مشکلاتو د ظلمونو څخه خلاص شول. صحابه چې تقوا پیدا کړه د هغې زندگی کوم حالت ته ورسېده. حضرت عمر رضی الله عنه یو ځل د نیمې دنیا حکمران دی. دې وخت کې د هغې در حکومت 22 لکه مربع میل مځکه لاندې ده. حضرت عمر رضی الله عنه په یو سفر باندې روان دی د مدینې څخه غالبا بیت المقدس طرف ته ځي 15 ورځې سفر دی. تنې تنها د نیمې دنیا حکمران روان دی. هغه انسان دی چې روم و فارس د دنیا هغه زورور قوتونه هغې د ناموس اورېدلو رژېدل چې کله پر اوښ باندې سپور دی یو څه توشه و راحله و خوراکه و اوبه یې د ځانه سره واخیستو چې 2-3 ورځې پر لارې باندې تېرې کړې بس د اوښ سامان د غومره و هغه ور خلاص. یو ورځ 2 په تنده و په لوږه باندې لار کاټ کله چې کله 3مه ورځ سهار د څاښت وخت یې که ګورې د یو غره په لمن کې شپانه رمې پیایي د پسرلي زمانه ده بره دې شپانه و خواته ور وګرځېدی چې کله رمې ته ور نږدې سو هغه شپانه مخ ته ورته رالی نوجوان شپانه دی د هغې د دې ژیرې خط نوی ښکاره سوی دی. د چې کله سلام و کلام ورسره وکړی برای دا ورته ویل سړی زه د دې لارې مسافر یم او 3مه ورځ ده ما د شي د خوراکي او د اوبو څکه نه ده کړې تږی وږی یم ستا په حیوانانو کې خامخا داسې حیوانان شته چې هغه شودې کې یو لږې راولوېشه چې د هغې په شیدو باندې زما تنده و لوږه کمه سي. هغه نوجوان ورته وایي سړی بلکل ته میلمه پر موږ باندې حق لرې او زما په پسو کې دغسې حیوانان ډیر دي
لیکن زما یو مجبوری د ستا د فرمایش نسم پر کولای. حضرت عمر رضی الله عنه ته ولې نسی پر کولای؟ ورته دا پسونه زما سره امانت دي او د دې مالک ماته د دې اجازه نه درا کړي، د مالک د اجازه مخالفت نسم کولای. هغه نه پیژني چې دا د نیمه دنیا په کمران روان دی. حضرت عمر رضی الله عنه برور ته حیران چې د ځوانۍ زمانه ده او ځواني عام طور داسې لاوبالي او حیواني زمانه ای، پای کې د سړي د شي پروا د سړي سره ډیره کم ای، او دا سړی په دې ورځ کې څنګه د دې مالک د خبرې دومره خیال ساتي. بارا ورته نوجوان ته ته مال را نږدې ساغه چې را نږدې بارا ورته زبې یو طریقه دروښم پای کې بس تام ډیره غټي زما بم ډیره غټي اور ته څنګه طریقه راشه ورته ته یو سراونی څه چې هغه شو دی کوي او ما ته راکه زب لار کاټوم زبې د ځان سره واخم چې در کوم وخت پورې شو دی کوي شو دی به خورم چې شو دی ختم سي زبې زب حکم داغي په غوښو باندې بدرې ځای ځم ورسو او تا ته بد دی حیوان درې چند قیمت درکم او استاد پاره هم ګټه سو زما د پاره هم ګټه سو او ته چې کله ماشا مالک لورلې او تا زنګل دې رمدا لیوان دي او دا مسلې دي او تا پلان کې په خامخه لیورا سپورت کې او دا په زنګل کې عام پیشيږي او مالک ته ته سویلې مس هغه نوجوان هغه د سورته ګوري برای په استرګو کې وش کړه برای د خلیص یو چغه وخت اولیا هذا فاین الله یې سړی هغه الله نو څه مالک خطا استلسم او مالک تیر استلسم او مالک ته جب اړولسم سبا چې زه د قیامت میدان کې د الله په حضور کې ودرېږم او الله زما سره د دې عمل پښتنه کې زه د الله تعالی په حضور کې د دې عمل کم جواب ورکوم. حضرت عمر رضی الله عنه براد د اوشه صورت راشه اوس برای په دې غیش پورې ونیوي ول بچي چې درسو پورې د امت په انسانانو کې ستا غوندي فکر ای چې یو ورځ مرم یو ورځ د الله او حضور ته پیښېږم یو ورځ د الله او حضور ته د خپل ژوندۍ حساب او کتاب پیښوم پر دې امت باندې الله تعالی بدی ورځ نه راولي دا امت الله تعالی نستړی کوي او دا امت الله نه رسوا کوي او دا امت الله نه بی عزت کوي چې درڅو پورې ستا فکر او ستا سوچ او دغه ستا عقیده د یو چا په دماغ کې ناستې بیا خو الله تعالی پر دې امت باندې شی ورځ راولي. نو زه دا درته وایم چې هغه ځنګل دی هلته شپانه دی او د ځوانۍ زمانه ده او د هغې مخته په اسانه باندې دومره غټه ګټه راځي لیکن هغه غټې ته هیڅ توجه نه کوي. ولې د هغې په دماغ کې دا خبره ناسته ده چې یو ورځ خو زمرم یو ورځ خو د الله و حضور ته پیښېږم یو ورځ د الله په حضور کې د ټولو خبرو حساب و کتاب پیښوم بیا به زه هلته د کومې رسوایي او شرمندګۍ سره مخامخ نو هغه کم شی دی چې هغه سړی راګرځي حالانکه زنګل دی رمه ده یو څوک نست. حضرت عمر د لارې مسافر دی چې در کومه وخت پورې ځي پر کومه باندې څوک معلوموي چې پر کومه ولاړ لیکن دغه شی چې د انسان په دماغ کې د دې خبرې احساسي چې د الله و حضور ته پیښېدل ستا دا هم تقوا ده دا هم پرهیزګاري ده دا هم مسلمانی ده دا هم انساني احساس دی او دا د ټوله زندگی د ښه ژوند بنیاد دغه شی دی. نو روژه د دې دپاره راغلی د لعلکم تتقون چې په تاسو کې تقوا پیدا سي چې ستا په زړه کې د الله تعالی عظمت کښیني چې ستا په زړه کې د الله و حضور ته د پیښېدلو احساس پیدا سي او چې ستا په زړه کې سبا د الله په حضور کې د جواب پیښولو احساس راسي دغه تقوا ده او د دې مقصد دپاره الله تعالی روژه فرض کړې ده. حضرت عمر رضی الله عنه په خپل دور کې مدینه منوره کې حاکم دی. یو ورځ د شپې د خپل حکومت د خپل رعیت په خاطر باندې شاوخوا ګرځي د خپل رعیت نگرانی کوي د مدینه آبادی ټوله د کډلو د غریبانو خلکو آبادی د پدې آبادی کې ګرځي چې کله د فیصلمي زمانہ د یو کډل سره تیریږي په یو کډل کې د دوه زنانو خبرې سره شروع شي. حضرت عمر رضی الله عنه د کډل ته ورنږدې سو برای غوږ ونیوي چې زنانې څه سره وایي نیمه شپه ده. هغه زنانې یوه زنانه دی بلې ته وایي ورته بچی غورځه د حیوانانو ولوېشه یا غوا ده یا پسونه دي
او د دې شودې موږ د ښار مارکیټ ته رسو هلته خرڅو او زموږ د ټولو بچانو نفقه دا ده زموږ د کور ګزاره دا ده ورته بچی زموږ حیوانان کمزوري سوي دي شودې فره نسي کولی په دې شودو لږ اوبه ګډې که چې هغه مقدار یې فره سي د هغې څه وروسته یې ښار ته ورواست حضرت عمر رضی الله عنه غوږ ورته نیولی دی هغه بله زنانه ورته مورې په شیدو باندې اوبه ګډول خو اسانه کار دی لیکن امیر المؤمنین په مدینه کې دا امر کړی دی چې څوک په شیدو باندې اوبه نه ګډوي که کوم چا په شیدو باندې اوبه ګډي کې دا خیانت دی او خیانت منافقت دی او خیانت د منافق علامه ده ورته مورې امیر المؤمنین دا امر کړی دی امیر المؤمنین د امر مخالفت به څنګه وکړو هغه مور بوډۍ زنانه ورته په غصه سوه ورته زوی ډېر جوابونه مه وایه ولاړه خپل کار وکړه امیر المؤمنین پرېږده د امیر المؤمنین کیسه پرېږده امیر المؤمنین نه معلوم هغه په کوم مځکه کې بیده دی هغه چیرې ناست دی هغوی څه تا ته ولاړ دی څه تا ویني څوک ستا څه پوښتنه کوي چې تا ولې په شیدو اوبه ګډې کړي دي هغه لور ورته مورې امیر المؤمنین خو مې نه ویني د امیر المؤمنین رب خو مې ویني د امیر المؤمنین په مخ کې جواب پیښولو ته مجبور نه یم سبا د قیامت په میدان کې د رب و مخ ته خو د جواب پیښولو په خاطر مجبور یم سبا چې کله زه د الله تعالی په حضور کې ودرېږم الله تعالی زما د زندګۍ ټولو حساب و کتاب راڅه اخلي د الله تعالی په حضور کې به د خپل جواب څنګه پیښوم حضرت عمر چې کله دا خبره واورېده پر خپل طرف باندې ولاړی چې کله ولاړی شپه تېره سوه د سهار د لمانځه بعد چې لمر راوخاتی برته راغلی هغه کوډلې له معلومات یې وکړئ چې دا بوډۍ زنانه څوک ده دا بله زنانه څوک ده معلومات ورته وسو چې دا د غریبانو یو کوډل ده هغې د کوچانو په شکل مسافر دلته راغلي دي هغوی یو څو حیوانان لري د زندګۍ ګزاره یې په دا ده چې د هغې شودې خرڅوي دستې معلومات وکړئ چې د دغه نوجوانې زنانې نکاح سوې ده که نه ده سوې هغه ورته دا خو غریبه ده د دې سره نکاح کولو ته څوک تیار دي حضرت عمر رضی الله عنه د نیمې دنیا حکمران دی پر هغه ځای د خپل بچي عبدالله ابن عمر نکاح دستي د دې زنانې سره وتړل لیکن د هغې ته الله تعالی داسې برکت ورکوي د هغې په نسل کې الله تعالی عمر ابن عبدالعزیز پیدا کوي چې د هغې رقم عدل د حضرت عمر څخه وروسته پر دې مځکې پر مخ د عمر ابن عبدالعزیز رقم عدل چا نه وکړي حضرت عمر ابن عبدالعزیز ته الله تعالی عجیبه زمانه ورکړې حضرت عمر ابن عبدالعزیز عجیبه زندگی وه په خپل وخت کې د 3 بر اعظمه حاکم راغلی چې پر کم تخت باندې راغلی 13 کاله مسلسل په وینو رنګېدلی تخت په ظلمونو باندې لړلی تخت ورونو سره قتل کو پر تخت باندې د دنیا قومونه سره قتل کلو پر حکومت او پر بادشاهي باندې 13 کاله مسلسل په وینو ورنګېدی د ولید ظلم رالی د سلیمان ظلم رالی د عبدالملک ظلم رالی د مروان ظلم رالی مختلف حاکمان تیر سو 13 کاله بعد پر هغې تخت عمر ابن عبدالعزیز رالی لیکن چې کله د هغې په دماغ کې الله تعالی تقوا ورکړې وه د هغې په دماغ کې الله تعالی ښه زندگی اسلامي زندگی ورکړې وه د هغې په دماغ کې الله تعالی دا ورکړي و چې یو ورځ مرګ سته یو ورځ د خدای حضور ته پیښېدل سته یو ورځ د خدای په حضور کې د ټولو خبرو حساب و کتاب پیښول سته دغه تقوا ده 2 کاله 3 میاشتې 4 ورځې عمر ابن عبدالعزیز پر هغه تخت تیر کو په دې وخت کې پر دې ټوله 3 بر اعظمه الله داسې آبادي راوستله چې په 3 بر اعظمه کې د زکات مستحق پاته نسو ولو ان اهل القرى واتقوا وامنوا طالبت څنګه دی آیات لفتحنا عليهم برکات من السماء الله تعالی وعده داده که چیرې کلي والا تقوا شروع کی ایماندار خلګي بیا خو زه د هغې د رزق دپاره د اسمان دروازې راخلاصوم بیا زه د هغې د رزقونو دپاره د مځکې خزانې راپورته کوم چې حضرت عمر ابن عبدالعزیز هلته تقوا وکړه د هغې په ټوله حکومت کې په 3 بر اعظمه کې د زکات مستحق نه و پاته یو سړي به سهار زکات واخیستی در ماښامه به وګرځېدی ماښام به برته ستړی ستومانه رالی په ټوله حکومت کې داسې څوک نسو پیدا کولی چې د ده څه زکات واخلي د هغې په حکومت کې داسې عدل رالی چې ډیره زمانه تیره سوله لیوانو او پسو پر یو ناور باندې اوبه سره چښلې لیکن یو لیوه دومره جرأت نه وکړي چې پر پسه باندې حمله وکړي
ولې نسو کولای؟ ځکه د مسلمانانو حاکم تقوادار او د مسلمانانو حاکم عادل و. د مسلمانانو د حاکم د تقوا په خاطر الله تعالی د هغې د حکومت او د رعیت حفاظت کوي چې انسانان خو څه کوي، د هغې د حیوانانو هم داسې حفاظت. یو ورځ پر ناوره باندې یو لیو پر پسه باندې حمله وکړه، شپانه په ژړاس، شپنیان ور باندې راټول سور سړی. دا خو د ځنګله مسله ده او د رمي او د لیو مسله ده. په دې کې دا خبرې ډېرې پیښیږي. په دې باندې باید چې ته ډېر سرګرداني او ژړا ونه کړې. هغې ورته ویل پر دې باندې ژړا نه کوم چې زما پر پسه باندې ولې لیوه حمله وکړه، چې د کم چا په خاطر الله دغه شی ورځې را باندې راوستلې وې. ژاړم پر دې چې داسې نه الله تعالی مې هغه د سره اخیستلي. چې معلومات اوسو دغه ورځ د عمر ابن عبدالعزیز د وفات ورځ، چې په کومه ورځ باندې تقوادار حاکم وفات سو، په هغه ورځ دستي لیوه پر پسه باندې حمله وکړه او په ملک د عدل او د انصاف بول ختم سو او په ملک د ظلم رواج او پایه کښېښول سوه. یو طرف ته په درې بر اعظمه کې حاکم، په درې بر اعظمه کې د زکات مستحق نسته، بل طرف ته د عمر ابن عبدالعزیز خپل کور دی او دی وخت کې دی امیر المؤمنین په الحدیث هم دی او د خپل وخت چې څومره غټ محدث او عالم و، د ده رقم عالم هم نو پر دې مځکه باندې. یو زنانه ده، هغې بوډۍ زنانه ده، هغې بچی په رعیت په عوامو کې هغې کونډه د یو بچی پیدا خپل بچی راخستی دی چې وربسم د امیر المؤمنین د کوره څه به د دې بچي وظیفه جاري کړم. چې کله راله بچی دروازې ته چې راله، په کور کې ناست کوري، په کور کې دننه یوه زنانه ناسته ده چې د امیر المؤمنین کور ته راننوته. هغې در سر سرخی وریش او که ګوري شاوخوا په دې سرای کې وکتل، یو بل سړی دی، هغې لنګ ولی دی، بدن یې په خټو باندې لړلی دی او دا دیوال په لاسو باندې ګلی. هغه بوډۍ زنانه چې ودرېدله، باره وایي دا کور په خپله برباد و تباه دی، ما ته به څه آبادي راکړي. بره روانه سول. چې کله در دروازې وتله، هغه ناستې زنانې غږ ورپسې وکړې، ول مورې راسه څنګه رالې څنګه ولاړې؟ باره ورته ویل بچی د آبادۍ په نیت رالم چې د بچي وظیفه به پیدا کم، د کور آبادي به پیدا کم. لیکن دې کور کې چې ما وکتل د بربادۍ بغیر په خپله په دې کور کې بل څه نسته، ما ته به څه آبادي راکړي. باره هغه زنانې یو ساعتکۍ وشړل. باره ورته ویل مورې دې کور ستاسو غوندې په لکونو کورونه آباد کو، په خپله د دغه بربادۍ سره مخامخ سو. دا زنانه فاطمه بنت عبدالملک د عمر ابن عبدالعزیز د کور زنانه وه. دا په 9 پشته ملکه وه. د دې پلار حاکمو، د دې ورونه حاکمانو، د دې خاوند حاکمانو 9 پشته دې ملکه، او په انساني تاریخ کې تر اوسه پورې داسې عزتمنه زنانه نسبه تېره لکه ده. ځکه دا چې کله په واده باندې راتلله، د دې پر 80 شانو باندې خالي د واده سامان راتلی د عمر ابن عبدالعزیز در کوره پورې. لیکن عمر ابن عبدالعزیز چې کله تقوا شروع کړه، برای ورته ویل زنانې که زما سره زندگی تیرې، هغه به په 1 جوړه او 2 جوړه لباسو کې، دا نور به ټول د عوامو مال دی، ستا پلار او ستا نیکه په ظلم باندې ګټلی دی، دا به عوامو ته رسېږي، او که چیرې د عوامو مال نسې صدقه کولی، زما سره ستا زندگی نسي تېرېدلی. هغې زنانې به راورته ویل چې ته په کم شکل زندگی غواړې، زه په هغه شکل تېروم. برای ورته ویل مورې دا کور ستاسو غوندې په لکونو کورونه آباد کړو، لیکن په خپله د داسې بربادۍ سره مخامخ سو. هغه بوډۍ زنانه ورته وایي چې بچی په لاس کې دی، ورته وایي دا څومره بې حیا خادم دی چې پر دیوال باندې خټې موږي. ورته وایي ته ځوانه زنانه یې، دا ځوان نارینه دی، دی که حیا نه لري، دی که ستا څه پرده نه کوي، ته خو پرده ځینې وکړه، ته څنګه ده ته ګورې؟ هغه زنانې بیا وژړل، ول مورې دا خادم نه دی، دا د 3 بر اعظمه حاکم د مسلمانانو امیر عمر ابن عبدالعزیز دی. ورته ویل دا زما خپل خاوند دی. ول نن چونکې د ده د چوټۍ ورځ وه، د ده په کور کې دومره نفقه او څه نه وله چې د دې خپل کور خدمت به وکړي. باره ویل چې زه به د دې خپل کور خدمت نن په خپله کوم. چې په امت کې تقوا وه، الله تعالی دې امت ته داسې حاکمان ورکول. بیا د حاکمانو زندگی د امت سره په دغه شکل، د رعیت سره په دغه شکل ولا. د اختر شپې د حضرت عمر ابن عبدالعزیز کور ته رالی. چې کله کور ته رالی، په کور کې 12 لوڼې بچانې دي.
د اختر ورځ ده لوڼې چې کله ور ولاړ شي پلار د مبارکي دپاره پر دې لاس باندې مچوي او د خولو ته د پړونان داسې پوچوي. مرده د خادمي څه پوښتنه وکړل دې بچانو ته څه ورپېښه ده چې کله زما لاس را مچوي زما څه مخ پټوي دا ولې؟ هغې ورته ویل امیر المؤمنین نن د اختر سهار ولو د ټولو کورونو د نعمتو ډکو ځکه په ټولو ملک وطن کې د زکات مستحق پاته نه دی لیکن ستا په کور کې داسې غربت و چې ستا بچانو نن د وامه پیاز سره د اختر په سهار سړه ډوډۍ وخوړله د هغې د خولې څه بدبویي راځي. هغې دا وایي چې زموږ د خولې د بدبویي څه زما پلار ته تکلیف ونه رسېږي ځکه هغې پر دې خولو باندې پټوګان پړمان اچي. باره د ټولې راوغوښتې مرات البچې د یو پلار پر خپلو بچانو بده نه ده پیرزو. یو پلار کوشش دا کوي چې زما پر بچانو باندې سختی نشي تیره لیکن بچې ستا پلار ډېر ضعیفه دی ستا پلار ډېر کمزوری دی. تاسو پر خپل پلار باندې رحم وکړئ. ستا پلار ستاسو په خاطر ځان جهنم ته نشي اچولی ستاسو په خاطر د جهنم برداشت نشي کولی. دل بچانو زما سره خزانې ډکې دي هغې د عوامو دي هغې بیت المال دی پر ما باندې رحم وکړئ ما جهنم ته مه مجبوره کوئ. نن خو پلار د چا په خاطر د بچانو په خاطر جهنم ته کله کله دی غم اخستی د کور مشري دی د ورور غم اخستی دی دی د ورېندارې غم اخستی دی دی د وراره غم اخستی دی. زه ورته وایم ای سړی د خدای په ذات قسم د زنانې او د زویو د ورورو د وراره د دې ټولو سره سره دا یو هم په دې نه ارزي چې ته د دې په خاطر یوه شپه و جهنم ته مجبوره سي. نن خو زه حرام رازغلوم نن خو زه ناجایز رازغلوم نن خو زه په ظلم باندې راوړم نن خو زه په درواغو په دوکه او په خیانت باندې رازغلوم. څوک په آبادوم زنانه آبادوم څوک آبادوم زوی ورېندار وراره آبادوم. په خدای مې دې قسم چې ټول په لکې وکوټې که یو په دې باندې ارزي چې ته خپله ځان و جهنم ته د دوی په خاطر باندې تیار کې. خلکو جهنم ډېره درنه مسله ده جهنم کې وخت تېرول ډېر درنه زندگی ده د هغې په خاطر باندې د خدای په خاطر ځان و جهنم ته مه مجبوره کوئ. احنف ابن قیس ډېر بزرګ تیر د حضرت عمر رضی الله عنه شاګرد و. حضرت عمر رضی الله عنه به ډېرې خبرې ورسره کولې او ده ته الله تعالی ډېرې د حکمته ډکې خبرې پر خوله وروستلې. احنف ابن قیس یو ورځ حضرت عمر ورته وویل احنف په دنیا کې جاهل سړی څوک دی د دنیا بیوقوفه سړی څوک دی چې نادان او ناپوه انسان دی. هغې ورته وایي د دنیا بیوقوفه انسان هغه دی چې د دنیا په خاطر آخرت د لاسه ورکړي د دنیا د خوراکو د نعمت په خاطر د جنت نعمت و خوراک د خپل نصیبه وباسي د دنیا د عزت په خاطر د جنت عزت د دنیا د آرام په خاطر د جنت آرام د ځانه وباسي او د دنیا د ګټې په خاطر خپل ځان جهنم ته ورسي. ورته زما په عقیده کې د دنیا بیوقوفه انسان دغه دی چې یو طرف ته دنیا ده یو طرف ته آخرت دی یو طرف ته د دنیا نعمت دی بل طرف ته د جنت نعمت دی او یو طرف ته د دنیا زندگی ده بل طرف ته د جنت زندگی ده. د دنیا زندگی ګټم په دنیا کې ځان پر راحت کوم په دنیا کې زنانه او بچان پر راحت کوم لیکن د آخرت نعمتونه د آخرت زندگی مې د لاسه ورکړله. احنف ابن قیس ورته زما په عقیده کې د دنیا بیوقوف انسان دغه دی. حضرت عمر رضی الله عنه باندې را درسته کله او احنف د دنیا اجهل انسان څوک دی. اجهل دا معنا هغه زموږ په اصطلاح کې چې د هغې نه لوی بیوقوفه نسته. یو جاهل دی جاهل عام ناپوه ته ویل کېږي. اجهل هغه چا ته ویل کېږي چې هغې په خپله ناپوهي کې پای ته رسېدلی د هغې نه نوره ناپوهي نه وي. ورته د دنیا اجهل انسان څوک دی ورته د دنیا اجهل انسان هغه دی چې د بل د عزت په خاطر خپل آخرت د لاسه ورکړي د بل د آرام د په خاطر خپل آرام د لاسه ورکړي. نن د ورېندارې او د ورارو د ورورو د زویو د کور والا د آرام او د ښې زندګۍ په خاطر ما خپل جنت خپل آرام د لاسه ورکړي. نن چې پر ما باندې کله پر دې سیمه د ووټو زمانه راسي څوک یې ګټي څوک وزیر کېږي څوک منصب ته رسیږي د چا د عزت ما د ځانه څه جوړ کړي دي د هغې په خاطر درواغ هم وایم
د هغې په خاطر غیبت هم کوم، د هغې په خاطر باندې ظلم هم کوم، او د هغې په خاطر لمونځ هم قضا کوم، او د هغې په خاطر مې شپه ورځ پر ځان یوه کړې ده. څوک د چا دپاره؟ یا زما د قوم مشر دی، یا زما د پارټۍ مشر دی، یا زما د پلان مشر دی، یا زما د پلان مشر دی. د هغې په خاطر نه پر صغیره ګناه سر په لرم، نه پر کبیره ګناه سر په لرم، نه پر ناروا سر په لرم، نه پر ظلم نو ناجایز سر په لرم. د بل د عزت لپاره خپل آخرت بربادول د خدای په ذات مې قسمي چې در دې بېوقوف انسان الله پر دې مځکه بل پیدا کړی نه دی چې سړی خپل آخرت د بل د عزت لپاره د لاسه ورکوي. احنف ابن قیس حضرت عمر ته وایي دا د دنیا انټرنیشنل بېوقوفه ده. ځکه زه دا خبره کوم، حضرت عمر ابن عبدالعزیز بچانو ته وایي بچانو ستاسو پلار ډېر کمزوری دی، تاسو پر دې خپل پلار باندې رحم وکړئ. ستاسو په خاطر ستاسو پلار جهنم ته ځان نسي نیولی، او ستاسو په خاطر خپل پلار جهنم ته مه مجبوره کوئ. یو ورځ چې کله د اختر شپې د کور ته راغلی، چې کور ته راغلی بچان ژاړي. زنانه ته یې پوښتنه وکړه چې بچانو ولې ژاړي؟ هغه ورته ګوره دا بچان دي په دې ټول کلي کې ګرځي، د بچانو سره یو ځای کېږي. هر چا له خپل پلار اختر کالي راخیستي دي، چا له د اختر چوټي راخیستي دي، چا له د اختر لباس دی، چا له د اختر پړونی دی. دوی په دې کورو کې دا ټول ویني، لیکن ستا د بچانو یو شی نسته. نو ستا بچانو ته نن زړه ورلږ دی، په هغې خاطر باندې ډېر ژاړي. احنف ابن قیس باره ورته وایي حضرت عمر ابن عبدالعزیز دې زنانې ته وایي زه څه وکړم؟ زما چې څومره مشاهره او تنخوا د بیت المال څخه ماته راکول کېږي، په ډېر مشکل زه د دې بچانو نفقه او ګزاره برابروم، د لباسو د دې خرچه خو زه نسم برداشت کولی. آخره زنانه ورته وایي دا بچان په دې نه پوهېږي، او نه دا په دې باندې سر خلاصوي، او نه دا په دې باندې اطمینان درڅه کوي. ورته وایي څه وکړم؟ هغه زنانه ورته وایي راسه یو ترتیب جوړ کړو. ورته وایي څنګه ترتیب به جوړ کړو؟ وایي زه به د ورځې مزدوري دو چنده کم، چې څونه مزدوري کوم هغونه به یې 2 واره کم، په دې خاطر زه به د بچانو روژه ماتو پیشنمۍ برابر کړم. ورته وایي ته ورسه خپل خزانچي ته ووایه ما ته 1 میاشته پیشګي تنخوا راکړه، په هغې به د دې بچانو دپاره لباس او کپړې برابرې کړو. پروا نه لري بچان دې ټوله ورځ راته ژاړي، هغې به لږ په ارامه شي. حضرت عمر ابن عبدالعزیز د خپل خزانچي مزاحم په نامه باندې د خپل غلام دی د خزانې پر سر ناست دی. بره هغې له رالی چې کله هغې ته کښېناستی، ورته یې زما بچانو نن ټوله ورځ په ژړا راباندې تېره کړه، او د هغې د اختر دپاره لباس نسته. ورته یې که ته زما سره احسان کوې نو ته ما ته د یوې میاشتې پیشګي تنخوا راکړه چې د هغې په خاطر زما د بچانو لباس برابر شي. هغه سړی داسې ورته ګوري برای پرچه او قلم و مخ ته ورته کښېښول. ورته حضرت د یوې میاشتې د زندګۍ ذمهواري راولیکه، د روانې میاشتې د ژوند ذمهواري راولیکه چې روانه میاشته به ته ژوندی یې، د هغې څه وروسته به بیا زه تنخوا در جاري کړمه، نو باره به خبره سره پیوند پله وخوري. باره دی څه ورته وایي، دی پر شا اوسکی دی. ورته په خدای قسم د یوې ورځې ذمهواري د ژوند نسم لیکلی، د میاشتې دا څنګه ولیکه؟ هغه ورته وایي چې د ورځې د ژوند ذمهواري نسي لیکلی، بیا زما څه د میاشتې پیشګي تنخوا څنګه اخلي؟ حضرت عمر رضی الله عنه داسې ورته وایي کم من مقبل یوم لا یکمله، ډېر خلک د نن مازدیګر انتظار لري، لیکن چې مازدیګر را رسیږي دی غریب در خاورو لاندې پروت. وکم من مستقبل غد لا یدرکه، ډېر خلک د سبا لمر انتظار لري چې سبا د ورځې دا کار لرم، دا شغل لرم، دا مصروفیت و تجارت و دکانداري لرم، چې کله سبا لمر راخیږي دی غریب در خاورو لاندې پروت. برابر ته دغسې ناامید او مایوسه د هغه ځای سره ولاړ شو. حضرت ابوبکر ویل کل امرئ مصبح فی اهله، هر سړی سهار د کور سره ناست دی، د کور فرمایشان واخلي چې زه به کور سامان راوړم. زنانه جلا فرمایش لري، بچان جلا فرمایش لري، د کور د ضرورت فرمایش دی او د کور د خواهشاتو فرمایش دی. لیکن والموت ادنا من شراک نعله، دا مرګ د بوټ در تسمت نږدې ورته ولاړ دی. غریب روان دی په فرمایشونو کې، او مرګ د بوټ در تسمه نږدې ولاړ دی.
خلکو د مرګ احساس وکړي. داسې خلک ما ته را معلوم دي چې تیر کال په دغه روژه کې په دغه مازدیګرونو کې پر دغه ځای باندې ناست، لیکن ورسې اوس به غالبا په قبر کې د هغې اډوکې لا سره بیل سوي. دا صرف د هغو مسله نه ده، دا زما او ستا مسله هم ده. د خپل مرګ فکر وکړئ، په دې زندگی مه دوکه کېږئ. دا ډېره وهمي زندگی ده، دا ډېره بې باوره زندگی ده، او دا ډېره ژر ختمېدونکې زندگی ده. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث دی چې کله یو سړی پر دې مځکه الله تعالی پیدا کی د ده څنګ ته نه نوي اسباب د مرګ ورته کښېږدي، یا به په دې کې مري، یا به په دې کې مري، یا به په دې کې مري، یا به په دې کې مري. که د دې ټولو څخه خلاص شي، اخرنی سبب بوډاوالی دی، د هغې څخه تر اوسه څوک نه دی خلاصوی. که نه نوي اسباب د مرګ خدای تا ځینې محفوظه کړي، اخرنی سبب بوډاوالی دی، د بوډاوالي څخه نه خلاصېږي. نو ځکه د روژې مبارکه میاشته ده، او د روژې مقصد تقوا ده. او تقوا دې معنا چې د روژې په میاشته کې د سړي د الله تعالی عظمت په دماغ کې حاضر سي، او د الله تعالی د عظمت په خاطر باندې سړی د ګناهونو څخه اجتناب وکړي، د الله د نافرمانۍ څخه اجتناب وکړي. چې کله یوه میاشته د روژې د الله تعالی عظمت ته سړی په دې دماغ کې ځای ولا ورکړي، دې کې الله تعالی دومره برکت ساتي. زما دا عقیده ده چې پر روان 11 میاشتې کې بیا زندگی د تقوا سړي ته آسان نه وي. چې په یوه میاشته کې سړی پرهیز وکړي، چې یوه میاشته کې تقوا وکړي، چې په یوه میاشته کې د الله عظمت وځان ته لکه دا اوس وږی ته یې، تږی ته یې، خوراک درته میسر دی، اوبه درته میسر دي، او د راحت او د خوراک ټول اسباب درته میسر دي. نه په غسل خانه کې څښې، نه په پټه کمره کې څښې، نه په بنده دروازه کې څښې. ولې نه څښې؟ ځکه ستا په دماغ کې د الله عظمت ناست دی چې الله تعالی ډېر عظیم ذات دی، الله ما ویني. که چیرې زه د الله تعالی د ذات مخالفت وکم، روژه وخورم، سبا به د الله په حضور کې څه جواب پیښوم چې دغه عظمت ستا په دماغ کې لکه په دې روژه کې چې ناست دی، که د هغه عظمت ته همیشه په دماغ کې ځای ولا ورکې، د دې په برکت به الله تعالی په 11 میاشت کې ستا په دماغ کې دا عظمت وساتي. او ما در ټول نیکبخته انسان، او ما در ټول سعید انسان او ښه انسان، الله ته خوش انسان هغه دی چې د هغې په دماغ کې دغه عظمت د الله تعالی کښیني، او هغې د الله تعالی د نافرمانۍ څخه ځان وګوري. نو ځکه الله تعالی قرآن کریم کې انسانانو ته وایي یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ای خلکو ما پر تاسو روژه فرض کړې ده، کما کتب علی الذین من قبلکم، لکه پر مخکینی قومو چې دا فرض ولا د څه دپاره فرض ده، لعلکم تتقون، چې تاسو په تقوا کې زندگی راولئ. او روژه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د الله حدیث را نقل کوي، الصوم لی و انا اجزی به، چونکه د روژې په میاشته کې د سړي په دماغ کې د الله تعالی عظمت پروت دی، او د روژې په میاشته کې انسان د الله تعالی د بیرې څخه یو عمل ته لاس نه وروړي، نه خوراک کوي، نه څښل کوي. حالانکه ما مخکې در ټول دا ټول اسباب په پټه کې درته اسانه دي، لیکن بیا هم نه کوي. نو ځکه دا هغه مبارک عبادت دی چې الله تعالی حدیث قدسی را استی، الصوم لی و انا اجزی به، روژه بنده زما دپاره نسی، د روژې بدله به زه ورکوم. د نورو عباداتو بدله یو په 9 دی، یو په 80 دی، یو په 200 دی، په مختلفو درجې لري، لیکن د روژې عبادت درجه نه لري. د روژې د عبادت ثواب الله وایي زه د خپل شان مطابق زه ورکوم. تاسو به دې ښار کې لیدلی دي مسکین چې کله صدقه کوي هغه 5 روپۍ صدقه کوي، او بل مالداره چې لږ ډېرې پیسې لري چې خلک ورته ګوري هغه په 5 روپۍ شرمیږي، هغه 500 صدقه کوي. او د وخت باچا چې بیا کومه صدقه کوي هغه په 500 شرمیږي، هغه 15 لکه صدقه کوي. ستاسو ولې هغې دا صدقه د خپل ذات د خپل ځان د استعداد برابره کوي. نو ستاسو به خیال دا دی چې د الله به څومره استعداد دی چې الله وایي د روژې بدله زه ورکوم، چې زما څومره استعداد دی او زما څومره شان دی. دا یو آخري خبره درته کومه، د روژې عجیب مبارک عبادت دی. روایتو کې راځي چې سړی کله په ګناه باندې ککړ د قیامت میدان لراسي، د انسان څخه په دنیا کې ډېرې کمزورۍ سوي، نو هغه پوروړي ټول ور باندې راځي او د انسان څخه هغه عبادتونه وړي.
لکه یو حدیث کې راځي چې د انسان سره به د تهامه د غره غوندې عبادات. تهامه یو غر په مدینه منوره کې پیغمبر به صحابه ته وروښوي ول د دې غره غوندې به روژې راوړي، د عبادات راوړي او د دې غره غوندې به هر څه راوړي. لیکن چا تشکنزل کړي، د چا سره ظلم کړي، د چا سره عناد کړي، د چا سره بغض کړي او د چا زړه زیر کړي او چا ته بل نقصان ورسولی، دغه پوروړي به ټول راځي، د عبادات به ټول ځم وي. لیکن یو عبادت د روژې دی چې هغې د قیامت په میدان کې یو پوروړی نشي وړلی. ځکه الله وایي الصوم لی، روژه زما شی ده. روژې ته به لاس نه وروړي، لمونځ یې وړل کېږي، حج یې وړل کېږي، صدقه یې وړل کېږي، عمره یې وړل کېږي او نفلونه یې وړل کېږي، تلاوتونه یې وړل کېږي، ذکرونه او ټول عبادات یې وړل کېږي. یو روژه داسې مبارک عبادت دی، الله ورته وایي الصوم لی، روژه زما شی ده، خبردار دې ته چې څوک لاس ورنه وړي. ځکه موږ او تاسو د یو عجیب شي میاشتې سره مخامخ یو، یو عجیبه زمانه الله را باندې راوستلې ده او عجیبه د رحمت بهار دی، د رحمت او د مغفرت زمانه ده. د دې څخه ګټه واخلئ په هر قسم چې د سړي په کم شکل وس کېږي، د الله تعالی څخه مغفرت وغواړئ او د الله تعالی عبادت وکړئ او دا میاشت مه ضایع کوئ او په دې میاشت کې د الله تعالی قرب او نزدېکت طلب کړئ. الله تعالی دې دا څو خبرې قبول کړي. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. یا الله زموږ روژه خپل دربار کې قبول او مقبول وګرځئ. یا الله که په دې روژه کې زموږ څه کمزورۍ او خطاګانې کېږي، خدای موږ ته مغفرت او معافي نصیب کړي. یا الله د روژې په میاشت کې مې د هر قسمه ګناهونو څخه وساتئ. یا الله صغیره او کبیره فټ او ښکاره چې څومره نافرمانۍ د خدای د ټولو څخه مې حفاظت وکړي. یا الله د روژې په میاشت کې مې د هر قسمه ستړو فتنو څخه وساتئ، ظاهري او باطني فټې او ښکاره چې څومره فتنې د خدای د ټولو څخه مې حفاظت وکړي. خدای زموږ د بچانو حفاظت وکړي، خدای زموږ د کورونو حفاظت وکړي، خدای زموږ د خاندانونو حفاظت وکړي، خدای د ټول امت مسلمه حفاظت وکړي. یا الله دې حاضره مجمع کې که څوک بیماران دي، خدای د هغې بیماریو ته شفای کامله عاجله ور نصیب کړي. یا الله کورونو کې بیماران دي، نارینه یې که زنانه یې که اسپتالونو کې که په هر ځای کې، خدای د ټولو بیمارانو شفا راواستئ. یا الله دې مبارکه میاشته کې که څوک پریشانه یې، خدای پریشانی په خوشحالي ور بدله کړي. یا الله دې مبارکه میاشته کې که څوک مشکلات لري، خدای هغه مشکلات ورته اسانه کړي. خدای د رحمت میاشته ده، خدای د برکت میاشته ده، خدای د غمخواریو د همدردۍ میاشته ده. خدای ته زموږ سره همدردي وکړي چې زموږ څومره مشکلات دي، خدای هغه مشکلات په ښه شکل راسه لرې کړي. چې څومره انسانان ضرورتونه او حاجتونه لري، خدای د اسمانه صفره کړي، خدای د عرش صفره کې، خدای د قدرت د خزانو صفره کې. چې څومره انسانان د قرضونو در بوج لاندې دي، ستړي دي، خدای ته د هغې ستړیا په هوسایي بدله کړي. خدای د قرض په ادا کولو کې د هغې نصرت او مدد وکړي. چې څومره انسانان د خپلو بچانو په نفقه پورې ستړي دي، خدای ته په رزقونو کې برکت راولې. خدای د رزقونو لارې ورته خلاصې کړي، خدای د رزقونو اسباب ورته ډېر کړي، خدای د رزقونو ذرایع ورته ډېرې کړي. خدای د رزقو دپاره د اسمان دروازې خلاصې کړي. خدای د مخلوقاتو څخه د ټولو خلکو د حکومتونو څخه تمه ختمه ده. خدای ستا د ذات څخه د هیچا تمه نه ده ختمه. خدای ته هر څه باندې قادر یې. خدای ستا په قدرت کې هر څه دي. خدای ستا خزانې لبریز او ډکې دي. خدای ستا قدرت کامل دی. خدای زموږ سره د خپل طرفه اساني وکړي. خدای موږ د خپل طرفه وسع کړي. خدای موږ د خپل طرفه په رزقونو باندې آباد کړي. خدای د خپل طرفه زموږ مشکلات را ختم کړي. د مجاهدینو جهادونه قبول کړي، د مبلغینو تبلیغونه قبول کړي، د علماو محنتونه قبول کړي، د صوفیانو مجاهدې قبول کړي، د ټولو امت مسلمه روژې قبول کړي. چې څومره مردگان په قبرو کې زموږ مور و پلار او زموږ قریبان دي، خدای قبرونه جنتونه کې. خدای د قیامت حساب و کتاب و منازل ورته اسانه کې. خدای زموږ د مرګ بعدم زموږ سره اساني وکړي. خدای زموږ دعا د ټول امت په حق له قبول کړي. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلق.